السلام علیکم مرګرو. دا زه چې اوس په کوم د آیسلینډ په کوم ښار کې ناست یم، د دې نوم دی اولاسفیک. موږ داسې څه شپاړسو ښارونو ته لاړو په دې تېرو 8 ورځو کې، او ټاونونه مو کتل، ښارونه مو کتل. دا موږ چې دې وخت کې په کومه جزیره باندې ناست یو، دا ټول ملک چې دی نو دا یوه جزیره ده، او دلته چې دی نو دا د ارضیاتو د ماهرانو مطابق د 14 نه تر 18 میلیونه کاله مخکې چې دی نو دا په اټلانټیک کې راښکاره شوې وه. په لومبي انسانان چې دلته کې راغله، د تاریخ داسې وایي چې لومبي انسانان کله دلته کې راغله نو دا د ناروې نه راغلي وو، او دا و کال 804 و. دغه رنګ بیا دلته چې دی نو لومبي د دنیا لومبي پارلیمنت هم په آیسلینډ کې جوړ شوی و، او هغه په کال 913 کې جوړ شوی و. د دې ځای لوکل چې کوم علاقایي کومې مسلې وې هغه به یې حل کولې، او دا شانتې دغه پارلیمنت تر اوسه پورې اوس هم شته دی، ایکټیو دی. دغه رنګ په دې ځای باندې چې دی نو هسې ما زه تاسو سره د دې هغه تاریخ تاسو سره شیر کول غواړم چې دلته کې بیا د ناروې حکومتونه او بیا ورپسې چې دی نو د ډچ حکومتونه و. نو اخري چې کله دې ته ساورنټي میلاو شوه، دا یو ساورن ملک د دنیا په نقشه باندې راښکاره شو، نو دا و کال 1913. دغه وخت کې دې ایز ا ساورن کنټري چې دی نو ښکاره شو، او اخري خو بیا هم د ډچ بادشاه د لاندې و. نو په کال 1944 کې اخري دې ته ازادي میلاو شوه. نو ازادۍ نه پس چې دی نو دا ملک تاسو ته موږ په ویډیوګانو کې وښول چې څومره ترقي وکړه، او د دنیا ټوریزم چې دی نو هغه دلته کې شته دی، او لکه اکانومي یې هم سترانګ ده، خلک هم دلته کې خوشحاله دی. خلک دلته کې آبادي دومره خپله نشته دی، لکه 4 لکو پورې خلک دی دلته کې، او په هر ښار ته چې مونږ لاړ شو نو چا کې 1500 خلک وي، چا کې 400 خلک وي، چا کې 1000 خلک وي، چا کې 2000 خلک وي. نو دغه رنګ او خدا د چې ډېر پیسفول یو ملک دی، او د ټوریزم یې دومره ډیولپ کړی دی چې د ټولې دنیا نه خلک دلته کې ځي راځي. بس صرف ما وایي چې د دې ملک چونکې مونږ وکتو، نو ما وایي چې د تاریخ په اړه باندې تاسو سره خبرې اترې وکړو. نو مشال ډیجیټل چې دی مونږ سره فالو کوئ او سبسکرایب کوئ، ځکه چې مونږ به تاسو ته ناشنا او خوندورې ویډیوګانې راوړو.